د لویو لویو ارمانونو د غمړې غېږې ته خدایه در پرېوتمه بیا د یو سجدې غېږې ته د لویو لویو ارمانونو د غمړې غېږې ته خدایه در پرېوتمه بیا د یو سجدې غېږې ته او ځکه راغلی یم کعبې ته د ګیلې غېږې ته لکه یوسف لیدلی یم د قافلې غېږې ته ښه شعر دی بیا یې ووایه ته ځکه راغلی یم کعبې ته د ګیلې غېږې ته لکه یوسف لیدلی یم د قافلې غېږې ته له ما راتو خلکو زړه وسوځوئ رحم وکئ خیر دی ما ورسوئ یو ځل د دې غېږې ته قربان ډېر له ما راتو خلکو زړه وسوځوئ رحم وکئ خیر دی ما ورسوئ یو ځل د دې غېږې ته درمان صاحب په خدای باور وکړه د ژوند ټول تکلیفونه خلاص شي په خدای باور وکړه چې ته کله راځې غېږې ته او دروغ ورته ووایې چې لرې په سفر تللی دی مور مې رانه ولی زما د جنازې غېږې ته مور مې رانه ولی زما د دا شعر یو شپېته ځله ووایه راته یاره څه شعر دی څومره درد دی پکې په خدای باور وکړه د ژوند ټول تکلیفونه خلاص شي په خدای باور وکړه چې ته کله راځې غېږې ته او دروغ ورته ووایې چې لرې په سفر تللی دی مور مې رانه ولی زما د جنازې غېږې ته مور مې رانه ولی زما د جنازې ښایسته اورو دي لږ اتار راته ووایه ته ښه شعرونه غزل دا سټاپ که دا یو کیمره لږه حیران ولاړم بچیانو ته مې ساه اخیستل حیران ولاړم بچیانو ته مې ساه اخیستل له جیبه خوارم که نه ولې به مې نه اخیستل حیران ولاړم بچیانو ته مې ساه اخیستل له جیبه خوارم که نه ولې به مې نه اخیستل ښه مې کتل ورته لیدل مې څه مې نه شو ویلی غربت مې ورو ورو له ژوندون څخه خواږه اخیستل ښه مې لیدل ورته کتل مې څه مې نه شو ویلی غربت مې ورو ورو له ژوندون څخه خواږه اخیستل درمان صاحب نشهیي نه وم مجبوري وه ځکه شپې وتمه نشهیي نه وم مجبوري وه ځکه شپې وتمه چې چا به نه اخیستل اکثر به ما هغه اخیستل نشهیي نه وم مجبوري وه ځکه شپې وتمه چې چا به نه اخیستل اکثر به ما هغه اخیستل او په هېڅ صورت کې مې له چا نه سوال د څه ونه کړو خدای راکول راته چې څه به مې په خوله اخیستل په هېڅ صورت کې مې له چا نه سوال د څه ونه کړو خدای راکول راته چې څه به مې په خوله اخیستل نن مې بیخي د بېوسۍ اخري حد ولیده نن مې بیخي د بېوسۍ اخري حد ولیده یو چا د چا پیزوان راوړی او پرې وړه اخیستل نن مې بیخي د بېوسۍ اخري حد ولیده یو چا د چا پیزوان راوړی او پرې وړه اخیستل بولي روانه وه قومونه خرڅېدل مګرم خو صداقت پکې ارزانه پښتانه اخیستل خو صداقت پکې ارزانه پښتانه اخیستل دا نظم مې نوی لیکلی ده چې اسلامیت څه شو کلکې کلکې عقیدې مو څه شوې غیرت مو څه شولو تکبیر تکبیر نارې مو څه شوې مسلماني څه شوه ځواني څه شوه قرآن څه شولو عاجزي څه شوه دینداري څه شوه ایمان څه شولو له ده نه تمه او له ده تمه او له ما نه تمه له نن نه تمه له سبا نه تر سبا نه تمه د سوال زکات د خیرات هر میدان کې مونږ ناست یو د بشر مرستې نړیوال سازمان کې مونږ ناست یو نړیوال هره ورځ یو نه قانون جوړوي مونږ ته ژوندون راښایي مونږ ته مضمون جوړوي هېڅ پرې پوه نه شو چې دا کومه د سیاست موضوع ده سبا چې جګ سو نو رسمیت او د رسمیت موضوع ده ګناه مو څه ده چې په سره اوړي کې لمر ته ناست یو سبا چې جګ سو د یو نوې پېښې سر ته ناست یو نه په قدم نه په غنم نه په آدم شریک دي نه مو څوک غم کوي او نه مو څوک په غم شریک دي که څوک له مونږ سره پخه مسلماني وکړي حالات به څه زموږ د وخت ترجماني وکړي زه په دې خاوره قدرتي و الهي مین یم د دې وطن په هر یو کس په هر سړي مین یم چېرته چې ما نه مخکې نوم د افغانیت نه وي په هغه ځای کې زما قدر او عزت نه وي راته یې وښایئ د سوي زړه بړاس څنګه وي دا درد نور څنګه وي دا مینه او احساس څنګه وي راته یې وښایئ د سوي زړه بړاس څنګه وي دا درد نور څنګه وي دا مینه او احساس څنګه وي پر می راتپي هره ورځ مې یوه تور ته غورځئ د ابراهیم خلیل الله غوندې مې اور ته غورځئ یوسف مې ورک دی په زړګي کې مې مدام غم دی د وطن غم مې د یعقوب علیه السلام غم دی یوسف مې پر می راتپي هره ورځ مې یوه تور ته غورځئ د ابراهیم خلیل الله غوندې مې اور ته غورځئ یوسف مې ورک دی په زړګي کې مې مدام غم دی د وطن غم مې د یعقوب علیه السلام غم دی په دې ایمان مسلمانۍ که شفاعت وینئ په سختو عذابونو به قیامت وینئ نه به مو
نه به میسا نه به موسی قبلوي نه به آدم اولاد ګړي نه به محمد رسول الله قبلوي پاک مسلمان یم پاک پښتون یم پاکې وایم د چا په واک نه یم شکر په خپل واک وایم زما له ژبې دا دوه رنګه پښتون نه خوښیږي زما بې ننګه بې فرهنګه پښتون نه خوښیږي هغه پښتون نه یم چې زور د بل په مټ وایم لسو ته 10 وایم شپېته ته لا 60 وایم دا د بل په جیب ځواني مې نه خوښیږي دا خاني او ګلخاني مې نه خوښیږي که په وخت ویښ نه وی له وخت سره ویده پاتې وی که داسې وی او په دې ډول پښتانه پاتې وی دښتې لیلې غوندې سرونه به م په لور وخوري 40 یې وخوړل 40 زره به م نور وخوري درته اوښان به شي سم لکه ازغې به م وخوري داسې به ډېر ګیدړ پیدا شي دا زمري به وخوري نه مې له فکر نه دیدن ستا د رفتن وځي نه مې د یاده یاره ستا د خولې گفتن وځي له تصویرو سره د تل ناست یم خبرې کوم داسې راتنګ شم لکه زړه چې مې له تن وځي د ورځې ښه یمه څه غم دی په نشو غلطه ماښام تر منځ رانه یو سریکه ماسخوتن وځي د ورځې ښه یمه څه غم دی په نشو غلطه ماښام تر منځ رانه یو سریکه ماسخوتن وځي او ته څه خبرې چې وتلم ستاسو کلي نه زه لکه بورا چې د ګلانو له چمن وځي ته څه خبرې چې وتلم ستاسو کلي نه زه لکه بورا چې د ګلانو له چمن وځي راشه که نه یم منې لاس پکې د ویې ګوره له دې زخمي سینې مې هر نفس غمجن وځي او زه صداقت بیا په نصیب داسې بدبخته یم زه یې چې یار کمه هغه لوی کبرجن وځي زه یې چې یار کمه هغه لوی کبرجن وځي